ډاکټر صاحب ستاسو څه خیال دی چې رسمي تعلیم سره سره دا هنر ضروری دی که نه دی؟ زما خیال دا دی چې د رسمي تعلیم سره سره هنر هم ضروری دی او ورسره تربیت هم ضروری دی. ځکه هنر داسې څیز دی که هنر دی ورک او تربیت ورسره نه وي نو کیدای شي دغه هنر صرف د پیسو ګټلو ذریعہ وګرځيږي څنګه چې نن تعلیم ګرځېدلی دی او بیا به هم په معاشره کې ډیر زیات مشکلات راځي. لکه د مثال په توګه باندې که د په تعلیم باندې خلک پیسې ګټي او بیا د تعلیم د وجه نه پیسې خلک کمې ګټي او په هنر باندې پیسې ګټي نو چې کم مشکلات په معاشره کې بغیر د تربیته په تعلیم خواره کړي دي بیا به عمدغه مشکلات هنر به په معاشره کې خوروي. نو زما به دا خواستی چې د رسمي تعلیم سره هنر هم پکار دی خو تربیت وسره هم پکار دی. ځکه خو اسرار اتل صاحب وایي خلک نوي هنرونه زده کوي وایه پښتانه خو چې جنګونه زده کوي او مونږ لیونیو په بارودو پسې ګرځو خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي او څوک کو د سیالانو سره ځان سیالول غواړي بیا به څه خبرې څه کارونه زده کوي. نو زما قام له پکار دا دی چې داسې نوي هنرونه زده کړي چې د نورو قامونو سره سیال شي.